بل رستورانټ دی، شاهد شینواري رستورانټ دی. نو بس دا دی نور، او دا ماشاءالله جوړه سوې ده. دننه به ورسو اوس د خیر سید. نو ما چې ویل په قدم قدم کې به ما او ډاکټر صاحب السلام علیکم ستړي مستي په خیر. وی باربیکیو هوټل دی یا دا نو یو وخت کې ډېر نو دوی به مینیو راوړي د خیره، بیا به د باندې چې پیدا کېږي. دغه چکن بریاني دا مسجد دی یا شتان مې ډېر کوچني کړي دي. واقعا هم خولۍ بیخي ډېره را باندې وغمې. ته راته ووایه چې مقصد په ډوډۍ کې به کوم مشکل نه وي. ستا هر شی خوښ یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا دی ماشاءالله ډېر مننه. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. د غرمې د ډوډۍ ټیم دی. نو ډاکټر صاحب ته مې وویل مالته راسه، دا ډېر وخت په پښو نه یې ګرځېدلي، قدم مو نه دی وهلی. ډاکټر صاحب ښه یې؟ الحمدلله ستا ژوند په خیر دی. بیخي شکر دی. ته څنګه یې؟ الله شکر دی. نو نن به د خیر سره په پښو ګرځو، قدم مو په عینو مینه کې عینو مینه در باندې وینو. باراني موسم هم دی، نو دا به هم را سره وویني. او د هغه وروسته ځو داسې د خیره سره په دوه عینو مینه کې یو نوی هوټل جوړ سوی دی. فکر کوم د شاهد شینواري په نامه دی، داسې په یو نوم دی. نو هغه نوی هوټل هم در باندې وینو. ورځو چې چشکې په پیدا کېږي د خیر سره، هلته به ډوډۍ هم وخورو او د عینو مینه به هم را سره ووینئ. نو تاسو راځئ بلاک تعقیب کړئ. ډاکټر صاحب څه ویل لرې؟ یا بس ښه هوا ده او یخ نشته مطلب. نو تعقیب و د خیره سره د خیره سره په پښو ځو کرار کرار. نو پیلن په اولې عینو مینه کې یم، د اولې په وارې سره. نو دغسې مخ ته ځمه، بیا دومه په واره په مخ راځي. او د هغې وروسته نو دومې عینو مینې ته ځان رسوو. نو چې کله دومې عینو مینې ته واوښتو، اول مارکیټ چې دی په راسته لاس کې، په هغه کې هغه هوټل دی. دورې ورځو، نو بیا به انشاءالله د تجربه در سره شریکه کوسي، چیش خورو او چیش پیدا کېږي. نو بس تاسو راځئ، زموږ به قدم سي او ډوډۍ به مو هم سي، ستاسو به د خیر سره ولاک سي. ډېره یخه ده. نو ما چې ویل په قدم قدم کې به ما او ډاکټر صاحب یو څه به مو ما چې یو څه قدم و مخ ته ولاړ شو، نو بیا به ښه سي، دغو نه به مو وضعیت نارمل سي. مګر هغه چې هر څونه مخ ته ځي دغو نه باد زیاتېږي او یخ خو. نو په هغه صورت کې زما وسو چې ډاکټر صاحب آماده کېدی نه، تقریبا یو ساعت زه ډاکټر صاحب ته ناست وم، یو ساعت بعد دی آماده سوه. دومې په وارې څخه را واوښتو. وی باربیکیو هوټل دی یا دا نو یو وخت کې ډېر مشهوره و، بیخي زیات ګراکان، زیات مینهوالو رش کش یې درلودی. یعنې که درته وایم چې د عینو مینې د هغه اولو هوټلو څخه و، مګر اوس یې خوند نشته چې دا ولې نه پوهېږم. دا خو نو بس د سړک پر غاړه اعلانات چې د رهنماو دي، په مخ ته بیا دغه خرڅېږي، سمبوسې و پکوړې و دا شان خرڅېږي. دا دې دلته وینې سمبوسې خرڅېږي د سړک پر غاړه. چاټ به مې فکر کوم، چاټ هم دی او سمبوسې هم دی. نرم نرم باران هم وسي یو ګړی وروسته، هوا باراني چې پاکه سي، نو بیا به ډېر خوند نور هم وکړي. او دا یوارې وارې داسې احساس وکړم لکه روژه چې نو روژه هم ماشاءالله را نږدې کېږي، کرار کرار آمادګي به ورته نیسو د خیره سره. ډاکټر صاحب ته آماده یې روژې ته؟ سږ کال خو داسې دی روژه په یخ کې ده، دغه په 11مه ده فکر کومه، د حد په 11مه ده روژه. دې خواته دا دلته نور خلک هم راوتلي دي، شان یې ورکړي د لمرڅۍ کې ته ناست دي.
ویښتان مې ډېر کوچني کړي دي. واقعا هم خولۍ بیخي ډېره را باندې وغمېده، هر ګړی شاته شاته راڅه ځغلي. نو اوس مې خولۍ دغسې په لاس کې را سره راخیستې ده، خلک ټوله راته ګوري چې دا اوس څه شي کوي. خولۍ راخیستې ده په لاس کې ده، په سر کړې یې نه ده. نو دغه یې بیا را سره واخو، هره پلا شاته ځغلي. دا سر مې ډاکټر صاحب راته وایي تا ولې دا سر دی ټینګ نیولی دی، هغه زما څه خولۍ لویږي. نو بالا دا ولې عینو مینې څخه اوړو، دومې عینو مینې دا دی، دا ولې عینو مینې او د دومې عینو مینې تر مابین پل. او دا ماشاءالله جوړه سوې ده نوره دا پلازه، کار یې خلاص دی. یا دی د سر دغه پر ولګوی ډیزاین. نو موږ دغه مارکیټ ته ځو، دغه مارکیټ کې دی هغه رستورانت ورته وایاست، هوټل ورته وایاست، څه شي ورته وایاست. مارکیټ هم ماشاءالله ښه مشهوره سو، ښه رش لري، خصوصا بیا مازدیګر د مالې خو ډېر ښه رش لري. نو دا مخکې د دا هوټل ځای چې و دغه اوکسیانا و، زه ورته راغلی یم ما او ډاکټر صاحب، مګر اوکسیانا پاته سو. اوس یې دغه دا بل رستورانت دی، شاهد شینواري رستورانت دی. دوی وایي یوه څانګه یې په کراچي کې ده او بله څانګه یې دلې ده. نن به موږ ورسو وبه یې وګورو د خیره سره، چې ښې اشارې مشارې هم لګولې دي. نو دا هغه دی ویني دا رستورانت دی، دننه به ورسو اوس د خیره سیده. السلام علیکم، ستړي مستې په خیر یاست، جوړ یاست؟ چیرې کښېنې ډاکټر صاحب؟ لوړ کښېنې؟ ښه دا دی در وخېټ هلته راورسېدو. د دې ناستو نو تر اوسه پورې زه د دې خولۍ څخه بازار ته وم، خولۍ به دلته دا میز کښېږدم، نو دوی به مینیو راوړي د خیره، بیا به د بالي چیز پیدا کېږي. نو دا سټاپ چې مخکې زه راغلم دا دونه بدل سوی نه دی، ځکه یو څه دا چوکۍ دا شیان تغییر کړی. نور یې فرق نشته و ډاکټر صاحب؟ دا تیار جوړ و. دا ډاکټر صاحب دغه دی چې وګوره مینیو یې وګوره چې څه شي پکښې شته. ستا هر شی خوښ یې هغه انتخاب کړه. مکسو کې وګوره د بریانیو برخه ده دا سپیشل کباب بریاني او سپیشل ټکه بریاني او ساده بریاني، څلور رقمونه لري. بریاني صحیح نه ده، چکن بریاني به صحیح دوی دا به وګوره. و چکن بریاني صحیح ده. اوس چې راسي او مخته پیزا هم لري. او پیزا ته راواړو. پیزا کومه؟ پیزا کراون. پیزا ډېر وخت نیسي، انتظار یې والا پسې وغږېږي. نو بریاني غواړو موږ. دغه چکن بریاني به صحیح؟ و صحیح ده چکن بریاني. دوې دانې چکن بریاني. نو بل شي ته بیا خاص ضرورت نشته، او د څښلو شی ورسره غواړو. کوک صحیح دی، کوک صحیح دی، صحیح دی. بل نو بس ژوندی اوسې. نمبر زموږ دی انسه صحیح دی انشاءالله. دا اډر مې ورکړی ډاکټر صاحب، بریاني بیا وګورو. یا زه د بریاني سره خاص څښم، نور یې نه څښم ډېر. دا صحیح دی. و چې و ستا خبره هغه صحیح دی. دا دی ماشاءالله ډېر مننه. و ژوندی اوسې، خیر یې و د بریاني راورسېده. دا څونه کوچنی پیک دغه ورسره دی ډاکټر صاحب. خوند یې ګور ډاکټر صاحب. واخه
ډېر خوند درته وګورم. ستاسو اجازه ډاکټر صاحب ستا په اجازه. مهرباني. د ښې ګولې په هیله. دا به خلاصه کړه. پر وایشو برسېر راخم بیا ذکرات یې وایي ما ته چندانې خوند نه راکوي. نو بس موږ به ډوډۍ وخورو بیا به خبرې کوو انشاءالله. الحمدلله ډوډۍ مو نوشجان کړله، ښه خوند یې وکړ. نو بیا مې د دې سره یو نظر هم شریک کړئ. زما سې وغوښتله چې ته راته ووایه چې مقصد په دا ډوډۍ کې به کوم مشکل نه وي، کومه غوښتنه لرې. بیا مې یو دوې نکتې ورسره شریک کړلې. نو انشاءالله دوی واده را سره وکړي چې پر هغه باندې به کار وکړو. نو اوس موږ لمونځ نه دی کړی، وارې به ولاړ شو لمونځ به وکړو، بیا به انشاءالله وروسته ستاسو سره خبرې کوو. نو بس دا دې نور میله هم سره رامات شوي دي. د مازدیګر ټیم دی، دا مخامخ نوی جوړېږي او دې خواته دی. نو بس موږ به ولاړ شو، د خیر سره لمونځ به وکړو. نو دغه مسجد خو ما په تاسو په نورو بلاګو کې هم لیدلی دی. ماشاءالله ډېر ښایسته، منظم، پاک، په هر څه سنبال مسجد دی. نو اوس به ورسو د خیره سره. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله دننه ځو، دا مسجد دی. نو لوړ مسجد یې فکر کوم نه دی خلاص، زیرخانې ته به ولاړ سو. چمنیان شامخې نو اوس دغه سوي دي، دا نه په دوبي بیا ډېر ښه ښایسته زرغونې. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله جوړ سرای، ماشاءالله. ډېر یو ښایسته مسجد دی. نو دا اوس پیرن چې زه ورته رالم یقینا سم دا زیرخانه ده او لوړ بل مسجد دی. نو ډېر هوا کې ګرمه ده او ډېر صفا، ډېر یې دا صفایي و، د ګلانو د دې شیانو یې ډېر خیال ساتل کېږي. او بیا ماشاءالله پروژه کې ډېرې ښې ښایستې د ختم تراویح هم پکښې کېږي. بیا به انشاءالله ورته راځو. دا و زما و د ډاکټر صاحب لاک چاینو مینه مې هم در باندې ولیدله، قدم مو هم ووهئ او پاتې سو بریاني مو هم نوشیجان کړه، نوی هوټل مو هم در باندې ولیدئ. دا د دې درختې لاندې روان یم، تېرېږم وینې. او بس لمونځ مو وکړئ. نو د خیره سره ټیم دی د ماسپښین د چایو. نو یو ځای به د خیره سره ځو، چای به راباسو، چای به څښو. نو بیا کېدای شي هغه بل بلاګ درته جوړ کړو. نو بس دا و زموږ د نن ورځې بلاګ. خدای پاک دې وکړي چې تاسو خوښ شوی. نو تر یو بل بلاګه پورې د الله په امان، ښه وخت، ښې چارې. بای بای ډاکټر صاحب، ښه وخت ولرئ.